د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شلمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 115 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 89 آیت څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا آیا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لره تګ نه مخکې هغو ته ویلي و چې ای خلکو تاسې د ده له امله په فتنه کې غورځېدلي یئ ستاسې رب خو ډېر زیات مهربان دی نو تاسې زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى خو هغه ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړنداره عمل ونه کړې آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هارون جواب ورکړ ای زما د مور زویه زما ګیره منیسه مه زما د سر ویښتان راکاږه زه له دې نه وویرېدم چې ته به راشې وبه وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ قال فما خطبك يا سامري موسی علیه السلام وویل ای سامري ستا څه خبره ده قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول د پښو له پله نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله زما نفس ما ته همدغسې څه راوښودل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا موسی علیه السلام وویل ښه نو ځه اوس به ته په ټولو ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وې موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو په سیند کې به یې واچوو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ای خلکو ستاسې خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ای محمد صلی الله علیه وسلم
په دغه شان موږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تاته اورو او موږ خاص له خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړی دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټی پورته کړي او دغه راز ټول خلک به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته اوسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټی ډیر ربړونکی پیټی وي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. په خپلو منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به تاسې الا بلا لس ورځې تېرې کړې وي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مونږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه وایي. مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به ووایي چې نه ستاسې د دنیا ژوند کې یوه ورځ ژوند و. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی له تانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ری کړي وابه یې لوځوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. په هغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي یو بڅری کوږوالی به ونشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډېر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه وري. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغې اجازه ورکړي او د هغه خبره اورېدل خوښ کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نورو ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تله ژوندي د کائناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټی راخیستی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې ترڅنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې ډول مونږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز اخطارونه ورکړي دي ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من
قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړ دی حقیقي باچا او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مونږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او مونږ په هغه کې تصمیم ونه مینده. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. یاد کړه هغه وخت چې مونږ پرښتو ته ویلي و چې آدم ته سجده وکړي هغو ټولو خو سجده وکړه مګر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره مونږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د میرمنې دښمن دی داسې نشي چې دا یې تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوساینه شته چې نه وږي بېوزلي اوسېږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته یې وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نافرماني وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسې دواړه یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا له دې ځایه یعنی جنت څخه کوز شئ. تاسې به یو د بل دښمنان یاست. اوس که زما له لوري تاسې ته کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د هغه هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه شي نه به په بدبختۍ کې اخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به ووایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګه وروم دلته دې ولې ړوند راپاڅولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي وو هماغسې نن ته هیرول کېږي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
په دې ډول موږ له حده تیري کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی ځي راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یوه موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او د دنیوي ژوندانه هغه زلبل ته سترګې قدرې هم مو راړوئ چې موږ له دوی نه راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو موږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي او ستا د رب درکړی شوې حلاله روزي ډیره ښه او پایښت لرونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هغوی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لوري نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. که موږ د هغه له راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زموږ پروردګاره تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږه چې موږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه هر یو د چارې عاقبت ته سترګې په لاره دی نو اوس منتظر اوسئ ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت موندونکي دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.